Welcome to the lesson. You look here, cow. In Pashto we call it غوا. غوا mean cow. Cow. غوا. دا سره غوا ده. This is a red cow. دا سره غوا ده. Red cow mean سره غوا. Yellow cow mean زیړه غوا. دا غوا شیدې کوي. The cow gives milk. دا غوا څري. The cow is grazing. غوا څري. The cow is grazing. Grazing mean څریدل. غوا چې یو ځای څه شی خوري لکه دلته. غوا دا سره غوا ده. This is a red cow. سره غوا mean red cow. سره mean red. Cow mean غوا. دا غوا شیدې کوي. This cow gives milk. Gives mean کوي. Milk شیدې. شیدې. دا غوا څري. The cow is grazing. دا غوا څري. Grazing means څري. Instead of cow you can say the donkey is grazing. The goat is grazing. ګورئ this is a red cow. دا سره غوا ده. Red cow means سره غوا. The cow gives milk. دا غوا شیدې کوي. The cow is grazing. دا غوا څري. When I say the horse is grazing, آس څري. غر mean mountain. Mountain غر. غوښه. غوښه mean meat. Meat. Meat mean غوښه. غر. غوښه. غر. غوښه. نو ملګرو پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او خوښ کړئ. غزا نور هم زما فیسبوک دی او همدې نوم سره زما ټویټر او لینکدین هم دی. پښتو زده کړه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې تاسو د پښتو انګریزي پښتو لیک لوست پښتو ګرامر په هکله درسونه لیدلی لوستلی سئ. مختلفې لړۍ له 2 کلونو راهیسې روانې دي او په کور تاسو ته زده کړې شرایط برابروي. دا ډول که تاسو غواړئ چې انلاین زده کړې له پښتو زده کړې سره وکړئ نو موږ ستاسو خدمت کې یو. ښه وخت.